بسم الله الرحمن الرحيم. علم ازده کول او د دې لپاره راوته زبرته یو روایت وورو متاسو ټول ډېر خوشاله شي. ډېر خوشالي روایت کې راځي چې کوم سړی د الله لپاره ووتو او دین یې زده کو. یو سړی ووتو د الله لپاره او څه چېرې کو دین یې زده کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فهو کالمجاهد فی سبیل الله. دې دې سیدې لکه د الله په لار کې مجاهد. بلکې علما وایي چې د دې سړي فضیلت د مجاهد نه هم ډېر دی. وجه دا دی چې کله تا دین یې زده کړو، علم یې زده کړو، نو د جهاد مسلې که بیانې کړي دي خو هم علماو بیانې کړي دي که نه علم ورسره وبیانې کړي چې علم نه خو دغه دې هم نشي بیانولی، د جهاد نه هم نشي خبرېدی. چې علم در سره نه و د جهاد نه هم نه خبرېږي، د هېڅ نه خبرېږي. بل حدیث کی در راځي من سلک طریقا یلتمس فیه علما. ډېر د خوشحالۍ حدیث دی. چا چې یو لار ونیوه او دا لارې دې دپاره ونیوه چې علم یې زده کو، سهل الله له به طریقا الى الجنه. الله به د دې سړي هغه لار جنت ته سیده کړي. دې سړي لار ونیوه د علم د زده کولو، الله دته اسانه کړه لار د جنت. علم یې زده کول دا هغه نیغه لار ده چې انسان چېرته رسوي؟ انسان جنت ته رسوي. او مکې هر سړی درته غواړي د جنت لار هغه د علم لار ده. د علم لار د جنت لار، جنت ته دې رسوي. بل فضیلت واوره حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ملائک د الله څومره لوی مخلوق دی، دا ملائک خپلې وزرې خورئ او غوړئ طالب علم ته چې علم یې زده کوي چې دی په دې وزرو له پاسه وګرځي. ولې؟ وایي ځکه چې د ده دا کار یې ډېر خوښ دی او بیا دې ته وکې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د علم والا دپاره مهی په اوبو کې او میږې په سوړه کې دعاګانې د هغه دپاره غواړي. د اوده پروت مهی وی الله وی بخي نور ته څه غواړي د الله نه. اسم خیال چې یو سړی عالم وي ځکه دې علم ته سړی وپسخېږي په دې ځای کې. یو سړی عالم دی خلکو ته دین ښایي او اوده پروت دی. دې چې د اوده پروت دی دې ټیم کې هم میږې مهی څاروي ملائک انسانان او د ټول خلک د دپاره دعاګانې غواړي. د ده نه زیات خوش قسمت هم څوک لیدلی چې اوده پروت دی دعاګانو میټر سټارټ دی، دعاګانو میټر سټارټ دی. ملائک دعاګانې غواړي، نیکان خلک دعاګانې غواړي. څومره خلک د دې علماو دپاره دعاګانې غواړي. داسې سړی به الله څنګه ځایه کړي چې د الله د مخلوقو سره دومره محبت کوي، دې دلاسې چې د دین خدمت کوي، دین بیانوي، کوشش کوئ، محنت کوئ چې د دین یې زده کوي. او دا راته فایده ذکر کوم. ګوره د دین د زده کولو خاص وخت نشتی. ګورئ د دین د زده کولو خاص وخت نشتی. دا هسې د شیطان یو وسوسه راچولې ده چې زما عمر تېر شوی دی. ګوره دین زده کول عبادت دی او د عبادت وخت نه تېرېږي. ګورئ دین زده کول څه دی؟ عبادت دی. ښه نو یو سړی دا وایي زه عبادت نشم کولی، زه مونځ نشم کولی. لکه ولې مونځ نه کوې؟ په موږ وخت تېر شوی دی. څوک به ورسره ومني؟ ده نه مني ورسره. وایي مونځ خو عبادت دی. دقه شان د علم زده کول خو عبادت دی که نه. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. د خپل رب بندګي به د مرګه پورې کې د علم زده کول بندګي کول دي د الله د مرګه پورې کې. چېرته د شیطان په دې جال کې رانشي چې زما عمر ډېر شوی دی او زه اوس د 40 یم او زه د 50 یم او زه یې 13 نه وړېدلی یم او زه د 50. نه نه نه، داسې علما په دې امت کې شتي. انشاءالله زه به په یو ځای کې ته بیان کړم چې هغه د امت لوی لوی امامان دي او علم پکې بعضو شروع کړی دی د 50 کالو نه بعد. 50 کاله عمر یې تېر شوی دی او بیا علم شروع کړی دی. والله چې د امت غټ علما او امامان جوړ کړي، نو علماو ته یې ولې نشو کولی؟ موږ کې څه کمی دی؟ څه چل دی؟ موږ هم کولی شو خو چې اخلاص وي، محنت وي او کوشش وي. بله خبره دا ده
علم صرف په دې پورې نه دی چې دا په مدرسه کې او په جامعه کې هر ځای کې علم بیانېدی شي خصوصا د علم مرکز چې کوم دی په اصل کې هغه کوم ځای دی جومات دی د علم مرکز جومات دی اولنۍ مدرسه زمونږ په دې دین کې هغه کومه مدرسه وه مسجد نبوي که نه یا د مسجد نبوي نه مخکې په مکه کې که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضو ځایونو کې پټ پټ دعوت چلولی د ملګرو سره هغه جدا مسله ده خو بنیادي چې یو مدرسه کېښودی شوه او چې واضحه وه چې دې له به خلک راځي علم به زده کوي جومات و اصل د علم زده کولو ځای کوم یو دی جومات دی جوماتونو کې خلک کیني د الله دیني زده کړي دې ته پکې مه ګورو چې عمر مې کم دی که زیات دی کښېنه ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې یو پیر ما درس کو یو عربی ناسو په درس کې بعض ملګري که په ټیم ما سره و هغوی ته به دا قصه یادوي نو هغه په دې درس کې ناست و دغه شی چې درس ختم شو زما خوا ته راغی د ملګرو لاسونه مې لول هغه هم ما سره لاس مې لو ما ته دا وایي چې زه ستا په دې خبرو نه پوهېدم خو د دې دپاره ناست وم چې ما حدیث اورېدلی دی چې کم سړی د الله په کور کې کینی دین زده کوي نو بیا چې کله دوی پاسي نو د الله د طرف نه ورته اعلان وشي چې قومو مغفورا لکم پاسئ الله تاسو بخلي یئ او ستاسو ګناهونه یې په نیکیانو بدل کړي دي نو یې مایي چې زه په دې کې دننه راشم نو آیا دا اعلان ما ته شامل دی وایي نه پوهېدم په خبرو خو دې دپاره ناست و چې په دې اعلان کې راشي دوی ته خو اعلان کېږي چې پاسي نو چې زه هم په دې اعلان کې دننه راشم هسې چې ته کښېنې په دې جومات کې او شل مسلې بیانې شو په شلو کې تا یوې زده کړه ګټه دې وکړو که تاوان ګټه ده تاوان داسې شي د الله په کور کې ناستې دا هم یو عبادت دی بې دین زده کوې دا بل عبادت دی مسله دې پکې یاده کړه دا بله فایده ده ټول خیر او خیر دی ټول خیر او خیر دی نو الحمدلله ثم الحمدلله ستاسو جذبه ښه ډېره ده والله دې ښه ډېره ساتي کله دې سم کېږي په دې اوله کې دا ملګري ډېر جذبه کړي په اخره کې بیا پوس شي هوا ته وځي ټیر پنچر نه شي دا دلیل ګوره په دې مې کله انسان کې اخلاص نه وي والعیاذ بالله چې کوم سړي کې اخلاص نه دی الله بس پنچر کې وځي کې لکه دې داسې مثال دی چې یو سړی ګرم دی وایي زه ځمه مکې ته عمرې له ځم ډېر په جوش کې او په جذبه کې راووتو او د ګاډي پټرول او څه چې کړي نو خو به دغه شاورو ته په اصل کې د اراده نشته که پوره ځکه پوره اراده یې وې نو ده به دا ګاډي هر څه ښه برابر کړي اوس چې سړی ته دوره شروع کېږي د تفسیري یا د عقیدې یا د حدیث اوس ډېر زبردست کار دی بس همدقه ده او ډېر خوند به وکړي دی په اوله ورځ لږ جذبه کړي بیا دویمه ورځ لږ بیا درېیمه بیا په اخره کې چې وګورو بس الله دې رحم وکړي کمزورتیا ده نه بیا داسې خبرې شروع کړي نو د خپله جذبه د برقرار ساتي او دا اولنی او اخرنی هدف وګرځوئ چې زه دلته راځم د چا دپاره راځم د الله دپاره راځم او دا تاسو ته ووایم الله تاسو ویني اوس الله موږ ویني اوس الله زموږ دا خبرې اوري زموږ د دې زړونو ورته پته ده زموږ د دې هر څه ورته پته ده نو ښه بېغمه اوسئ ستاسو یو عمل ورنه ضایع کېږي الله بدل انشاءالله د دې هر څه ښه بدله درکوي باذن الله الله دې موږ کې اخلاص پیدا کړي او الله دې موږ کې ښه جذبه پیدا کړي د دین د زده کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د دین اسلام د خدمت کولو